د لوی مهربان خدای په سپیڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1403 کال د زمري 14مه نیټه ده چې د 2024 زیږدیز کال د اګوست له 4 نیټې سره برابره ده. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د ایران نوی حکومت او د کابل تهران د اړیکو د پیاوړتیا فرصتونه، د کابل کندهار لویې لارې د بیارغونې چارو څخه د فواید عامې وزارت سرپرست لیدنه، او د لبنان څخه د اسرائیلو په لور 24 توغندۍ ویشتل کېدل. زه صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د ایران نوی حکومت او د کابل تهران د اړیکو د پیاوړتیا د فرصتونو په نوم علمي غونډه وکړه. په دې غونډه کې د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس له ایران سره اړیکې ښې وبللې او زیاته کړه چې هیله لري په ایران کې د حکومت په بدلون سره د دواړو هیوادونو دوه اړخیزې اړیکې لا پراخې سي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ایران نوي ولسمشر مسعود پزشکیان له ګاونډیو هیوادونو سره تعامل د خپل کار له لومړیتوبونو څخه بللی و. د ټولګټو چارو وزارت سرپرست ملا محمد عیسی ثاني کندهار ته د خپل سفر پر مهال د کابل کندهار لویې لارې له رغنیزو چارو لیدنه کړې او اړوندو شرکتونو ته یې لارښوونه کړې څو وسپارل سوي چارې په ښه کیفیت سره په ټاکلي وخت بشپړې کړي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په یوه خبرپاڼې کې ویلي چې د ټولګټو چارو وزارت سرپرست پر لویو لارو له ټاکلي اندازې د زیات وزن لیږدونکو موټرو د جدي څارنې سپارښتنه هم کړې ده. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په 18 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د اورېدو احتمال اعلان کړی دی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې نن به بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردک، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزني، زابل، کندهار او ارزګان ولایتونه د سخت باران شاهدان وي. او په پای کې د راپورونو له مخې نن سهار له لبنان څخه پر اسرائیلو 24 توغندۍ توغول سوي. د یادو توغندیو له امله د اوښتو مالي او ځاني زیانونو په اړه تر اوسه معلومات نسته. دغه وریدونه داسې مهال ترسره کیږي چې تهران کې د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هنیه له شهادت وروسته یو شمېر هیوادونو پر اسرائیلو د برید ګواښ کړی و. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.